رسۍ ورشکېدلې یا د هغوی لمن ورټوله شوې. که چینایان په پاکستان کې ننګول کېږي د همدغې پروژې په واسطه باندې ننګول کېږي. له یو مسالې نه یا له یو زاویې نه 2 او 3 ګټې دا وام خیستله د داعش په واسطه باندې د داعش مرکزونه په پاکستان کې دي. چین ولې په دې باندې خاموشه او د خپل مسیر د مخته وړلو لپاره هغه خپل دښمن پیژني چې دا کار څوک کوي. آیا د دې نه پاکستان ډیره ګټه کولی شي او که د دې نه ډیره ګټه کولی شي؟ که دا ځلې د ایرانیانو په خپه ډاګ باندې ورته لګېدل او د امریکایانو په سالمه توګه باندې راووتل، تاسو به بیا د هغوی عکس العمل د پاکستان په وړاندې باندې ووینئ چې دوی څه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا سیاق درنو لیدونکو سلام، زه عابد احساس یم. د نن په بحث کې په دې باندې غږیږو چې په افغانستان کې په وروستي برید کې چینایان ولې په نښه شول. همدارنګه په پاکستان کې له دې وړاندې بار بار پر چینایانو باندې بریدونه شي. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پولې ته نږدې په تاجکستان کې هم پر چینایانو باندې بریدونه وشول. د دغه بریدونو تر شا کیسه څه ده؟ ولې چینایان په سیمه کې په نښه کېږي؟ په افغانستان کې چینایان په هیڅ ډول باندې نه کوم نظامی کسان دي او نه هم داسې کسان دي چې هغوی په دولتي مسایلو باندې کار کوي. په افغانستان کې ډېری چینایان دلته د کاروبار دپاره راغلي دي، دلته روزګارونه لري، د افغانستان سره سوداګریزې اړیکې لري او په افغانستان کې په تجارتي کارونو باندې ډېری بوخت دي. دغسې ملکي خلک ولې په نښه کېږي؟ څوک دي چې دغه کارونه کوي؟ داسې مسایل د څه پورې تړاو لري؟ د دې تړاو تر کومه ځایه پورې رسیږي؟ او په افغانستان کې بیا د دغسې کسانو چې په وروستي برید کې په نښه شول د دغې مسؤلیتونه چاته ورګرځي؟ هغه ادرسونه چې مسؤلیتونه لري آیا واقعا هغوی دغسې بریدونه کوي او که تر شا یې نورې استخباراتي کیسې شته؟ د دې مسایلو په بېلابېلو اړخونو باندې د خپل ښاغلي میلمه د سیاسي چارو شنونکي لیکوال روح الله هوتک صاحب سره بحث لرو. هوتک صاحب د سیاق سټډیو ته تاسو ته هرکلی وایو. سلامات اوسئ. هوتک صاحب بحث له دې راپیلو په کابل کې د وروستي برید او د دغسې بریدونو تړاو څه دی؟ ولې هغه ملکي بهرنیان په افغانستان کې په نښه کېږي چې هغوی دلته په سوداګریزو چارو او په کاروبار باندې مصروف دي؟ تړاو د دغسې پیښو چیرته رسیږي؟ بیا د دې نورو اړخونو ته ورځو چې په پاکستان کې او په تاجکستان کې هم ورته پیښې شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب احساس صاحب، تاسو د تاسو تخنیکي همکارانو او د سیاق محترم مولیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. احساس صاحب، واضح خبره دا ده چې په ټوله کې د افغانستان جغرافیا یا هم ټوله سیمه او یا هم دا بفر زون چې د برطانیې کبیر له ورځې نه را په دې خوا باندې چې کله یو لویه امپراتوري وه او بیا د افغانستان ازادي رامنځته سوله، دغه ازادي په هغه وختو کې هم د همدې لپاره وه چې د شرقي او د غربي بلاک تر مابینه د حایل صفت له ځان سره واخلي. دا هغه مرز ده چې د څو لویو قدرتونو تر مابینه مرز پاتې سوی ده. په تاریخي لحاظ هم پاتې سوی ده. حتی د آریایانو له مدنیت نه را په دې خوا د کوشانیانو، د بابریانو، د یونانو باختري، د دغو لویو مدنیتونو تر مابینه هم دا جغرافیه د یو حایل حیثیت درلود. دا یو ستراتیژیک عمق له ځان سره لري. دا ستراتیژیک عمق په دې معنا باندې چې دا هغه یو موقعیت ده چې د اقتصادي راکړو ورکړو د تقاطع مرکز یې بللی سو. د هغه تر څنګ یې ویلی سو چې دا هغه مرز ده چې د یو قدرت او یا هم په اسیا کې د زړه حیثیت چې ورکړل سوی ده. دا معنا دا چې په ټولو خواو باندې یو مسلطه سیمه ده. مسلطه په دې معنا چې د جنوبي اسیا او د مرکزي اسیا تر مابینه د پول حیثیت لري، د اړیکو د ساتلو، د پیاوړي کولو حیثیت لري او تر څنګ یې دننه په نفوذي سطحه باندې دننه همیشه هغسې یو جغرافیه پاتې سوې ده چې په دې جغرافیه کې د هر چا لاسبری په نورو باندې د لاسبري سبب ګرځېدلی ده. روسان چې کله په دې جغرافیه کې په جګړه باندې اخته و، تاسو هغه ویره به حتما په یاد باندې وي چې د دوی تکل هم دا و چې ګرمې اوبه، د دوی تکل هم دا و چې د هرمز تنګی، د دوی تکل دا و چې غربي ګټې محدودې کړي. او یا هم که امریکایان په افغانستان کې و، تاسو ولیدئ چې ټوله نړۍ را ارامه وه. په هغې کې د منځنۍ اسیا د لویو زیرمو او د پراخو دښتو ته د لاسرسي موخه همدغه وه. په هغه وختو کې هم چې
کوم شراچونکي پدیدې یا نیابتونه په دې جغرافیه کې په لاره باندې اچول سي او دا د لوی قدرتونو رقابت و. نو اوس به راسو په دې کې چې د دې په نړیواله سطحه باندې د لوی قدرتونو رقابت ته ترڅنګ د نن د سیمه ییزو هیوادونو نیابت ته او ورسره د اقتصادي ګټو او د نفوذ د ساتلو لپاره یو اړم کونه ده، یعنی د خپلو قدرتونو اړم کونه ده، د خپلو غوښتنو اړم کونه ده، او یا هم د خپلو منافعو د لاسته راوړلو لپاره هغه مسیرونه د طی کیږي چې په افغانستان جغرافیه او یا هم د سیمې په سطحه باندې دننه کارول کیږي. دا تر ټیټې کچې پورې به راسو. اوس به راسو تر دې پورې چې په افغانستان کې اوسنی حالات که په تاریخي لحاظ باندې راواخلو د دې جغرافیې او دې سیمې سره دننه یو لویه نادوده سوې ده. دلته د لوی قدرتونو لخوا نه په هیڅ صورت باندې اقتصادي اتصال نه ده لورول سوی. دلته په د لوی قدرتونو لخوا نه جغرافیاوي اتصال نه ده لورول سوی. لورول معنا دا چې نه د پیرزو سوی نه ده که نه ولې به موږ د پاکستان تر مابین د ډیورند د کرښې په سر باندې معادله وه، ولې به موږ د منځنۍ اسیا هیوادونو سره جلا اوسي، فرهنګ او کلتور او عنعنه او تهذب مو سره یوه ده. یا ترڅنګ د نن ده یوه هغسې سیمه ده چې په جیوپولیټیک لحاظ باندې یو له بل سره وصل ده، بدون له دې نه هېڅ کېدلی نه شي چې موږ ژوند وکړو. موږ له ایران نه پرته ژوند نسو کولی، ځکه موږ په وچه کې محاط سوي یو، همدغه د موږ فشار ده، دا په موږ باندې ظلم ده، دا په موږ باندې جبر ده. باید موږ له ایران سره په اقتصادي لحاظ باندې داسې مراودات ولرو چې اوبو ته لاسرسی ولرو. موږ باید له پاکستان سره دښمني ونه لرو، موږ باید په همدغه اساس باندې اوبو ته لاسرسی ولرو، موږ باید له هغوی سره تجارت ولرو. موږ باید د جنوبي اسیا لپاره یو داسې مومده جغرافیه واوسو چې پل حیثیت په واقعیت توګه باندې تمثیل کړو، د منځنۍ اسیا له منابعو نه جنوبي اسیا ته د منافعو د انتقال لپاره زمینه سازي وکړو، لکه څنګه چې د هغو اړتیا ده او د موږ ظرفیت یې ایجابوي. او یا ترڅنګ راځو دلته په 45 کلونو کې په افغانستان کې چې هر یو نادوده را اخلي دا له خپل ځان سره یو غټ پس منظر لري. په دغه 45 کلونو کې که د جغرافیو تر سطحه پورې او یا هم د ملکونو تر سطحې پورې د نیابتونو مسله ده، له بده مرغه په افغانستان کې د یو ښه مقتدر نظام د نه موجودیت مسله وه. هغه مقتدر نظام چې دغه بناخوالو ته د پای ټکی ایښی وای، ځکه یو متمرکز نظام په افغانستان کې موجود نه و. له بده مرغه هندیانو هم د پاکستان په وړاندې باندې نیابت په دې جغرافیه کې کاوه، او یا هم پاکستانیانو خپل عمق استراتیژیک په دې جغرافیه کې د بهرني سیاست په تمویل سره د هندیانو په وړاندې باندې کاوه، او یا هم اماراتو د ایران په ضد باندې نیابت کاوه، او یا هم روسانو د امریکانو په ضد باندې نیابت کاوه. دا هغه بابونه دي، هغه برخې دي چې هیڅ یو ملک نه ده پاتې شوی چې په دې جغرافیه کې د خپلې منافعو ترلاسه کولو لپاره رخنه نه ده کړې. نو بیا هم دا چې کله په افغانستان کې یو لوی بدلون راځي، یو لویه فتح رامنځته کیږي، یو لوی نعمت رامنځته کیږي، یو د دې خلکو حق خدای پاک قبلوي، نو په هغه صورت کې دننه په افغانستان کې اسلامي امارت حاکم کیږي چې هم د قدرت جزیرې له منځه وړي، هم فساد له منځه وړي، هم مخدره مواد له منځه وړي، هم ناامني له منځه وړي، او فرصتونه رامنځته کوي تر څو دغه فرصتونه د دغو جغرافیو یا د دغو هیوادونو لپاره چې په سیمه سطحه باندې مختلفو کړاوونو سره مخامخ وو، او یا بازار نه درلود، یا اړتیا درلودله د هغوی لپاره یې توکي نه درلود، د هغو لپاره زمینه سازي وکړي. همدغه هیواد همدا جغرافیه سوله چې د لویو پروژو د تطبیق لپاره زمینه مساعده کړله، لکه کاسا زر چې د خاص د پاکستان اړتیا ده د انرژي په برخه کې، او یا هم لکه ټاپي چې د منځنۍ اسیا د لویو زیرمو نه د جنوبي اسیا که پاکستان ده که هند ده، که یا هم د هغوی لپاره د مسیر ورکونه ده، د هغو لپاره د تطبیق زمینه مساعده سوله، یا هم د ټاپي ترڅنګ د ریل پټلۍ ده یا د ترانزیت په برخه کې اتصال ده، او یا هم په زراعتي برخه کې دننه د کانالونو جوړونه ده، د مسیرونو ساتنه ده، او یا هم د اقتصاد محوره سیاست د رامنځته کولو مسله ده چې پیړۍ اقتصادي ده، جګړه اقتصادي ده، هیوادونو په اقتصاد باندې یو له بل سره اخته دي، قدرتونه د خپلو منافعو لپاره لکه وینزویلا خاص د انرژي د تصاحب لپاره امریکایان یې غواړي تصاحب یې کړي، هلته یې ونیسي او بیا پخپله هم ځان پکې د موقت رئیس جمهور اعلان کړي. هلته خو زیرمې دي، نړۍ په سطحه باندې لوی قوت پکې پروت ده. یا نن غواړي چې د ایران محدود کړي، د همدې لپاره چې څلورم هغه هیواد ده چې انرژي تولیدوي د اوپیک او فوقالعاده په څلورم ردیف کې راځي. خو دغه هغه مهم عاملونه دي چې
په افغانستان کې د اوسني نظام د رامنځته کېدو سره ځینو هیوادونو ته فرصتونه د ځینو هیوادونو لپاره ننګونې په دې معنا باندې چې هغه اصلي اهداف چې باید د اتصال موجود نه وي د هغو په وړاندې ستدې راسوي لکه هغه د اروپایي ټولنې ده که د غربي ټولنې ده او یا هم د هغوی بدمرغه د سیاست د پالیسي مسله وه چې لکه موږ ته چې ډیورند پریښی د هغه د کشاله پاتې ده تر د اوسه پورې لا ينحل ده دا کار خو افغانانو نه ده کړی ځکه افغانانو د هغوی په وړاندې انزجار کړی دا د محکومې پښتونخوا د خلکو غوښتنه نه ده ځکه هغوی په دې مورد باندې د تاسو ته د بابړۍ د میدان پیښه خو حتما معلومه وي دا د هغې ورځې شکایت و چې ایوب خان په یوه ورځ باندې زر کسان پکې په شهادت باندې ورسول حتی هغه شهیدانو او له زخمیانو نه یې د مرمیو قیمتونه مو واخیستله دا هغه ظلم و دغه جبر دوی کړی دی یا هم د کشمیر مسله د هندوستان تر مابین یا د هندوستان او د چینایانو تر مابین د سرحدي شخړو دا د انفصال پښتونخوا مشرانو لخوا د انګریز د نه منلو جزا چې اوسه پورې ورکول کېږي دا هر یو په بل پسې دننه د دې یو عمیق تړاو همدغه ده چې په لویو سیاستونو کې د جغرافیوي د اتصال د اقتصادي اتصال او د خلکو د هوساینې د مخنیوي له منابعو ته د محدودیت چې منابعو ته لاسرسی ونه لري د هغو د محدودیت خبره ده او د لوی قدرتونو په دې کې ګټه ده په دې کې د 15 لوی بدماشان د همیشه لپاره ښکیل هم دي د همیشه لپاره په ټوله 3 او 2 درجه هیوادونو کې د ګټو د راټولولو لپاره تقریبا جوړ هم دي دوی همیشه د خپلو موخو د ترلاسه کولو لپاره په امنیت شورا کې یا ویتو کوي یا موافقه کوي یا ځي یو رغم مثال احساس ابدا د چې کله 12 ورځنی جنگ په ایران کې خلاصېده ټرمپ دومره خبره دا ولا ورباندې اعلان نه وروسته چې چینایان کولی چې له ایران د خپل په هغه قیمت باندې تیل واخلي چې حکومت یې راخیستل دا خو در حال هغه څه دي چې چینایانو سره موافقه په دې باندې وه که چیرې د چینایانو تیل بند کړي وای نو چینایانو خو شکایت کاوه چینایانو خو د منافعو مخنیوی کاوه او همداسې نور مسایل هم روسان هم که سبا ته د اوکراین په جګړه کې دننه لکه څنګه چې اوس اروپایان شکایت لري امریکایانو نه او نا امني د اروپا تر لمنې رسېدلې ده سبا ته یو موافقت سره رسېږي فکر کوم چې بیا به د اروپایانو پروا څوک ونه ساتي امریکایانو او روسان به سره جوړي هوتک صاحب دغه د دې رقابتونو په منځ کې په افغانستان کې د هغه رقابتونو رسۍ ورش کېدلې یا د هغوی لمن ورټوله شوې کوم چې تاسې بګراوند په ډېر ښه ډول باندې وویلو اوس دغه رقابتونه نشته له نیکه مرغه افغانستان نه د له نیکه مرغه د افغانستان اوسنی وګړي اوسنی نظام اوسنی زعامت اوسنی چارواکي او اوسنی کوم یو کړنه په سیاسي لحاظ باندې چې مخ ته روانه ده دا د چا په لمن کې لوېدلې نه ده نه د شرقي بلاک په لمن کې او نه هم د غربي بلاک اوس بلاک ځکه بولو چې یو بل ته بلاک وایي اوس یې که زون بولو نو د زون په سطح باندې د نور هیوادونه هم سره راوځي کېدلی چې لکه چینایان هم اوس یو قدرت په توګه باندې د تبارز کړی د سیمه کې موجود دي که روسان وښیو موجود دي امریکایان موجود دي دغه ترڅنګ هند هم خپل سر خوروي د سیمې په سطح باندې او یا هم د 15 لوی قدرتونه چې دا اوس دي هر یو ځان ته دي خو په ټوله کې ویلی شو چې په افغانستان کې د نه د لومړي ځل لپاره وروسته له 45 کلونو نه هغه حریت په واقعي لحاظ باندې چې د هیڅ چا فرمایش او د هیڅ چا په واک کې نه ده او نه هم د چا په مخ باندې د بل چا په وړاندې باندې نیابت ترسره کوي معنا دا چې ما دا جمله مخکې یاده کړله چې پخوا وختو کې دا ستونزه په افغانستان کې موجوده وه اوس دلته منافع د متقابل احترام په چوکاټ کې دي دلته متوازنې دي دلته د احترام کونه بالمقابل د احترام غوښتنه ده نو ځکه موږ له پاکستان سره په ستونزه کې لوېدلي یو ځکه هغوی له موږ نه هغه څه غوښتله چې باید موږ نه وای ترسره کړي لکه د هند سره دښمني ځکه دا د دې ستراتیژیک مسله ده په سیاسي بهرني سیاست کې همیشه د افغانستان له سیاست نه د هند په وړاندې باندې استفاده سوې وه داسې موږ دا کار نه کوو بلاکونو په ملګرتیا کې د دوی سره یا د بلاکونو په ملګرتیا کې د نه د بل په وړاندې باندې راپورته کېدنه لکه اوس موږ د روسانو مشروعیت له ځان سره لرو یعنې روسان افغانستان ته د قدرت په سترګه باندې ګوري خو هېڅکله موږ د هغوی په خوله باندې امریکایان نه دي مردود کړي یعنی په سیاسي لحاظ باندې موږ ته بلنه ورکړې ده چې په افغانستان کې د تعامل د ترسره کولو لپاره مو لږه ورځ نه چې په 2020 کال کې په دوحه کې کوم توافقنامه تر رامنځته سول او نړیوال مشروعیت په بین المللي لحاظ باندې د امنیت په شورا باندې تایید سه لږه نه راوروسته له امریکایانو سره تعامل د افغانستان اسلامي امارت موجود ده او ستاده هیڅکله قطع سوی هم نه ده په بار باندې د بندیانو په سر باندې خبره سوې ده په ځینو مهمو برخو کې خبره سوې ده د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې خبره سوې ده د
بشري مرستو په چوکاټ کې د نن امریکایانو سره ناستې پاستې روانې دي یعنی روابط په نړیواله سطح باندې د افغانستان اسلامي امارات سته خو دا په څه وخت کې را پیل سول د 2020 کال نه را په دې خوا پیل سول لغه نه مخکې خو ټول نظام یا د افغانستان اسلامي امارات په تور لیست کې شامل او د تور لیست موجودیت د دیم په معنا باندې وسیله دوی سره اړیکې ونه ساتل سي نو بنان ویلای سو چې هیڅ کله مونږ د هندستان په خله باندې له پاکستان سره دښمنی نه ده کړې او نه کوو او نه نظام د پالیسی ده او نه هم د نظام په څرک کې یا په سیاست کې داسې یو څه لیدل کېږي چې د پاکستان په خله باندې د هندستان په وړاندې باندې قضیه عالم وسی او یا د هم د روسانو د غوښتنې په اساس باندې د امریکایانو په وړاندې باندې په سیمه او د هغوی د منافعو لپاره جنګ او جدل رامنځته کړي. مطلق صاحب د چین سوداګري په نړۍ کې روانه ده په اروپا کې په امریکا کې حتی په کاناډا کې په استرالیا کې په افریقا کې خو هغه د چې د امریکا سره رقابتونه دي زموږ په سیمه کې تر ټولو زیاته په پاکستان کې هغه کوم فاکټورونه دي چې له مخې یوازې چینیان په نښه کې د دې سره په ضمن کې په سیمه کې د ترکیه سوداګري روانه ده ترکیه وګړي شرکتونه لري کارونه لري پروژې لري د سیمې په هیوادونو کې ازبکستاني هغه هم لري په پرله پسې ډول باندې څنګه چې ما د خبرونې په پیل کې وویل څنګه چینیان په نښه کېږي همدغه بیکګراوند چې تاسو وویلو د دې له مخې او که نه دلته په دې سیمه کې په دغه څو هیوادونو کې چې دا کارونه په پرله پسې ډول باندې وشولو یو بل څه منبع شته دی یا یو بله ګټه وټه شته دی چې د هغې د مخې دا کار کوي یو ما خو د لوی سیاست خبره وکړله خو په منطقوي سیاستونو کې دننه ځینې نور نوي نوښتونه شته که د ځینو هیوادونو په واسطه باندې د نن رامنځته شوي دي پر مثال باندې راواخلو د سیفیک پروژه د پاکستان او د چینایانو تر مابین یو استراتیژیک پروژه ده په دې کې د افغانستان ورګډېدل دا په ټوله معنا باندې د نن یو مثبت تعامل ده او کله چې افغانستان په دې کې ورګډېږي او دا ګډېدل په یو نوع باندې مشروط شوي په دې باندې اوس باید د سیپیک د پروژې مخنیونه د بلوچستانو لخوا نه د پاکستان په خاوره کې منع شي هغه مخنیونه چې په بار باندې د هغوی له طرفه ننګول شوې ده بلکې په ټوله کې د سیپیک او یا هم د چینایانو د سرمایه ګزارۍ سلسله له 50 میلیارډ ډالرو نه په پاکستان کې اوړي خو د دې په وړاندې باندې معنی نه د پاکستان ملت ته او نه د افغانستان سیاست او ملت دواړه نه دي په دې کې غربي او خصوصا د امریکایانو لاس دی چې سیپیک باید محدود کړي ځکه دا د مستقیما ضربه ده تر هغه وخت اجازه ورکړل شوې وه تر څو چې 50 میلیارډ نه په دې کې سرمایه ګزاري واوړي او دا د لویو سیاستونو رقابت ده دلته دغه د مستقیم او غیر مستقیم خبره ده کومه خبره چې تاسو وکړله دغه خبره روانه ده بحثونه پکې کېږي چې دغه د لویو قدرتونو رقابت دی او د چین پالیسي اقتصادي ده هغوی د اقتصادي پالیسۍ له مخې مخته روان دي که امریکا د نظامی پالیسۍ له مخې په نړۍ کې مخته ځي که روسیه د نظامی پالیسۍ له مخې مخته ځي که هند کوشش کوي چې د ټکنالوژۍ او د ډیپلوماټیکو روابطو له مخې هغه خپل ستاسو په اصطلاح هغه بلاک او هغه قدرت وساتي یا څومره هیوادونه ځان سره په دې کې را شامل کړي خو هغه مستقیم او غیر مستقیم لاس دی د سیمې هیوادونه مثلا که وایي پاکستان هم د چین سره روابط لري هم د امریکا سره نږدې روابط لري غیر مستقیم لاسونه څنګه دي چې د دغسې رقابتونو دپاره کار کوي ما غوښتل دقیقا همدغه نقطې ته راسم چې دلته اوس کوم یو ضعف ده چې دغه رقم ننګونې رامنځته کوي دلته ډېر واضح ضعفونه موجود دي ما وویل چې په سیپیک باندې 50 میلیارډ نه زیاته پروژې باندې پیسې د چینایانو لخوا نه مصرف شي له نن 3 کاله مخکې یو نوع محدودیتونه د دوی په وړاندې باندې رامنځته شول چې کله په بلوچستان او یا هم په مسیر د سیپیک کې دننه ستونزې رامنځته شول یا په سرمایه ګزارۍ کې په دې برخه کې دننه جنجال رامنځته شو نو د پاکستان پوځ اړ څه چې باید د یو ځانګړي قرارداد له مخې د سیپیک د پروژې د ساتلو لپاره د هغوی د امنیت لپاره له چینایانو سره نوی قرارداد وکړي او هغه پیسې ترلاسه کړي ځکه دا یو عامل را پیدا شو دلته چینایانو په پاکستان کې په یو داسې پروژه باندې مصرف کړی و چې دوی یې د ساتلو لپاره باید خپل ټول توان استفاده کړي
دا توان بیا له لوی قدرت سره په مخالفت کې لویدلی و ځکه د لویو قدرتونو رقابت د پراکسي په چوکاټ کې دننه ننګول کیږي او دا پراکسي اوس په پاکستان کې ملت نه غواړي، په پاکستان کې ملکی سیاست نه غواړي او په پاکستان کې دننه د یوې ځانګړې حلقې کړنه ده چې دغه شر او دغه ستونزې د چینایانو لپاره، د سیمې لپاره، د منځنۍ اسیا لپاره د پاکستان د رژیم او د پاکستان د اوسني قدرت په واسطه باندې چې هغه د فوج او د ایسای قدرت ده د دې په واسطه باندې په دې سیمه کې تحمیلېږي. نو اوس راځه که چینایان په پاکستان کې ننګول کېږي د همدغې پروژې په واسطه باندې ننګول کېږي چې دوی اخیستې ده، نو د دې د پراکسي لپاره یوه ځانګړې ډله چې د داعش خراسان په نامه باندې یادېږي دا تربیت کوي. په دې کې اروپایان شته، په دې کې د اروپایانو ترڅنګ دننه د سیمې په سطحه باندې د مختلفو هیوادونو چې پراملیتي ډله یې بللی سو د مختلفو هیوادونو خلک شته پکې او دا دوی تربیت کوي، دوی ته امکانات ورکوي او دا ډیره واضح ده چې موساد جمع MI6 جمع CIA دا ورسره په دې ځای کې شامل دي او دغه راځي د پاکستان د ایسای په کانال باندې تویږي دغه ډلې او د نیابتونه دلته په مخ باندې بولي دي. نو اوس که د پاکستان په وړاندې ننګونه ده د پاکستان د ملکی پروژو او یا هم د یو غلوی ارزښتونو په وړاندې باندې هغوی د ملت پروا نه ساتي، خلکو باندې ټانګونه خېږي، هغوی د اقتصاد پروا نه لري، هغوی د کشالۍ پروا نه لري، هغوی د سیاسي بېثباتۍ پروا نه لري، هغوی د نظامي بېثباتۍ او د نظامي شراچونې په وړاندې باندې چې دوی جوړه کړې ده دا اوس خلک له کورونو نه باسي په شمالي وزیرستان کې، په مختلفو نورو سیمو کې، تیرا کې، په دغه ځای کې ستونزې جوړې کړي دي خو پروا یې نه ساتي، په دې خو پروا نه ساتي چې دوی یې ورغېودنې لپاره کار وکړي. نو کله چې بیا په خپل ملت او په خپل ملک باندې دغومره جابرانه ظلم ترسره کولی شي، دوی د روسانو په وړاندې باندې هم ننګونه جوړه کړله او ادرس یې دوی و. دوی په ایران کې ننګونه جوړه کړله، د داعش په واسطه باندې ادرس یې دوی و. دوی په افغانستان کې دننه یو برجسته وزیر چې د افغانستان اسلامي امارت ویان د په ښکاره ټکو باندې وویلې چې د دې دغه پروګرام او یا د کومه شای چې جوړ سوي و، نقشه چې جوړه سوې وه دا په پاکستان کې وه، د هغوی په وړاندې باندې یو تروریستي عمل ترسره کولی شي. نو خو دا ډېره فکر کوم چې ډېره په ساده الفاظو باندې یې تاییدولی شو چې کله چې خپل ملت پروا نه ساتي د نورو ملتونو ثبات هم نه ساتي، د منطقي ثبات هم ورته ارزښت نه لري ځکه چې پراکسي عمل هم دغه ده، بادار یې لاس له شا نیولي وي، ګټه یې مستقیما تر هغوی رسیږي او که چیرې پکې وځپل سي دوی ته یې باک نه ورځي. د وروستي کابل د وروستۍ پیښې ریښه هم همدغسې ګڼئ؟ 100% یې دغسې بللو. زه چې کله سټوډیو ته راتللم ځینې خبرونه مې وپلټل، داعش د دې مسؤلیت په غاړه باندې واخیسته، د امنیت د جمهوریت د زمان پخواني امنیت رئیس وویل چې دا په پاکستان کې پلان سوی و، دا حتی د یو کس نوم یې واخیسته چې د هغه په واسطه باندې، خو دا خو د یو فرد خبره ده، خو په ټوله کې ویلی سو هر کله چې د افغانستان او د سیمې په سطحه باندې د روابطو په سر باندې خبره کوو، د افغانستان د ثبات په سر باندې خبره کوو او یا د ثبات لپاره یو څو قدم وړاندې ځو او یا هم په بهرني سیاست کې دننه لاسته راوړو د ځینو هیوادونو خصوصا د پاکستان لورینه دا نه وي چې دا ثبات یقیني شي. دغه د لورینې په مسله باندې مې پوښتنه کوله. دلته دغه بود کوي دی چې څنګه تاسې مخکې وویله چې یو ځانګړې حلقه او یا که ووایو په هغه باندې چې پوځي رژیم هغه اړخ کوي دی چې دوی د نړیوالو دپاره یا د هغوی نه پروژې والي یا دغه پروژه تمویل کړي او که دلته په افغانستان کې د لورینې خبره ده او که یا دوی غواړي چې له یو مسلې نه یا له یو زاویې نه 2 او 3 ګټې وکړي. یو ساده مثال جناب احساس صاحب درته ویلی سم، د پاکستان موجودیت مجازي ده، جغرافیه مجازي ده، هویت مجازي ده او د اوسنی بحران پکې هویتي ده. صوبه سند باندې تیاره فیصله دا اوس ولا وویل هندیانو چې دا زموږ خاوره ده، صوبه سرحد موږ مقبوضه سیمه بولو او په تمام معنا باندې په دې باندې په زرګونو حتی په لکونو باندې قرباني ورکړل شوي. دلته د کل ډاون سلسلې له 12,000 نه زیاتې اوړي چې په هر یو عملیاتو کې د کل ډاون کې به کېدای شي 15 کسان په شهادت باندې رسېدلي وي او دا هم د PTM اعتراض د دوی په وړاندې باندې دا برحقه مسله ده. دغه ترڅنګ چې کله اوس راسو د دغه رژیم فلسفه راولټو ایوب خان نه تر دغه عاصم منیره پورې احساس صاحب تاسو په خپل باور وکړئ او زموږ لیدونکي به هم په دې باندې متيقن شي چې کله د پاکستان جغرافیه رامنځته کېدله ایوب خان د لومړي ځل لپاره له امریکایانو سره هغه اګریمنټونه وکړل چې په تاریخي لحاظ باندې په سیمه کې له دې نه پورته نه و، لوی قراردادونه او د خپل بقا او دغه رژیم د ساتلو لپاره هغه میراث په واقعي توګه باندې برتانویانو نه را انتقال سه
امریکایانو ته، او امریکایانو په دې برخه کې دین نه فقط یو تفاوت رامنځته کړ. برطانویانو دلته د دغه رژیم د ساتلو او یا هم د دغه قدرت په راس کې په خپله برطانیوي کېناوه. امریکایانو دلته په یوازې باندې د همدې سیمې نه داسې یو څوک د دې په راس کې راولي چې هغه دوی ته وفادار وي او دا رژیم د هغو په واسطه باندې چلول کېږي. یوه نقطه سوله. لغه نه راوروسته چې هر کله ایوب خان راغی قدرت ته 3 میلیونه انسانان په دې خاوره کې ووژل شول. بنګلادیش جلا سه. په هغه وختو کې ماشاءالله یې بولي یا د نظامی قدرت په پاکستان کې حاکم و. بیا چې کله سلسله دې ته راځي چې روسان په حرکت کې راځي تر څو دفاع وشي د امریکایي ګټو یا د غربي ګټو، نو بیا دلته بیا ضیاء الحق ملکی حکومت وپرځاوه، کودتا یې وکړله، په یوازې باندې د قدرت ترلاسه کړ تر څو روسان محدود کی او دایره چا په واسطه باندې کړل د همدې پوځیانو په واسطه باندې هغوی و چې ایسا املا ور وتړل، نړیوال کومکونه راغلل، افغانانو شهامت وکړ، دغه جهاد او مبارزه د پاکستان په ګټه تمام سول، موږ په در بدر رسول. بیا چې کله تاسو ولیدل چې په افغانستان کې دین د اشغال دی رامنځته کولو لپاره فرصت مساعد سو، امریکایانو وغوښتل چې په افغانستان کې دینه اشغال ولري. پرویز مشرف بیا کودتا وکړله، بیا قدرت نظامی سه، بیا د امریکایانو لپاره یې زمینه مساعده کړله، 20 کاله یې لوجستیکي امکانات ورته برابر کړل. د هر یوې لوبې د جوړولو لپاره پاکستان استفاده شوی دا دلایل بالکل. زه خبره کوم درته چې کله پرویز مشرف کودتا وکړله د 30 میلیارډ ډالر قرارداد لاغه سره وکړ له امریکایانو سره په لوجستیکي لحاظ باندې، او 15,000 عملیات پاکستان له خاورې په افغانستان کې دینه نه تر سره رسول. څومره کسان په شهادت ورسول، څومره کورونه یې وران کړل، دا د چا په واک کې و؟ خدا خو د غربیانو په واک کې و. اوس چې بیا په سیمه کې دینه نه، اوس چې بیا په افغانستان کې جغرافیه کې دینه نه، د امریکایانو ګټې ننګول سوي دي. پاکستان په رژیم کې بیا د ټول عمر لپاره په یو داسې سپینه کودتا باندې چې په هغه وختو کې وزل کول، صدر اعظم یې دا ورې بندي کړ او په محکمه کې ځان د خپل قدرت د ابد لپاره واخیسته، او دا قدرت یې ځکه واخیسته چې د دا ځل لپاره باید د امریکایانو د ګټې د خوندي کولو او د هغوی په وړاندې باندې د هغو مقابلو قدرتونو یا برخو ننګونه رامنځته کړي، د هغوی لپاره ستونزې رامنځته کړي، تر څو پورې دا وطن بیا په کشاله او یا دا سیمه په ستونزه کې واچوي. بیا عاصم منیر قدرت ترلاسه کړی ده او امریکایان تر شا ولاړ دي. ته څه فکر کوې چې د ایران په کشاله کې د پاکستان فوج لاس نشته؟ په تیرو 12 ورځو په جنگ کې د نن د لومړي ځل لپاره کوم عملیات تر سره سول، په وخت کې ایسای نه وخکیل پکې الته تحایف نه ویل ورکړل سوي، دالته د 25 میلیارډ د 25 میلیون ډالر باندې هم دا عاصم منیر په امریکا کې ونه نازول سه. د څه لپاره ونه نازول سه؟ د همدې لپاره چې ډیر په خطو باندې دا زمينه سازي کړې و، ماموریت یې تر سره کړی و. اوس هم که په افغانستان کې چینایان په نخښه کېږي، د دې په علامه د موږ قدرت مسله ده، د اقتصادي رقابتونو سلسله ده، د سیمې نامنۍ سلسله ده، او خاصتا د افغانستان د نظام ننګونه ده. په افغانستان کې الحمدلله امنیت راغلی ده، خو دغه رقم پیښې په امریکا کې هم تر سره کېږي. ولې تر سره نه سولې؟ یو برجسته مشاور د ټرمپ ونه ویستل سه، ووزل سه، دا رخ نه کېدلی شي. خو په ټوله کې چې په نړیواله سطحه باندې د میډیا او د تبلیغاتو کومه مبارزه روانه ده د دې نظام په وړاندې باندې، دا اوس دا تقریبا د افغانستان نظام او د افغانستان امنیت یې ننګولی دی په دې مسله باندې. په دې باندې غواړي چې دا وام خیستله د داعش په واسطه باندې د داعش مرکزونه په پاکستان کې دي، په پاکستان کې د هغوی لپاره خرچي کېږي، د هغوی لپاره کمپونه ورکړل سوي دي، د هغوی لپاره امکانات ورکړل سوي دي، او افغانستان په صراحت باندې لغونه غوښتي دي په دې 2-3 مذاکراتو کې چې کشاله پیښه وه هلته یې مرکزونه ور وښودل سوله، خو بیا هم پاکستان د هغوی باندې غاړه خلاصه نه کړله. که ته بیا دا پوښتنه کوې اساس صاحب چې ولې چینایان په نښه سوي دي، زه فکر کوم چې په خپله په پاکستان کې هم د یو ځانګړې حلقې لخوا چینایان ځکه په نښول کېږي چې د امریکایانو ګټو ته ژمن دي او د هغوی ګټې ترلاسه شي. د دغه فعالیت دپاره په سیمه کې ستاسې په نظر باندې، ستاسې په تحلیل باندې د څومره وخت لپاره د پاکستان دغه حلقه کولی شي چې خپل دغه فعالیتونو ته دوام ورکړي؟ ځکه په نوي نړیوال نظم کې موږ مسایل ګورو، د پروژو مسایل، د پرمختګونو مسایل، د سیمو د وصل مسایل، دلته د اقتصادي لحاظه د هیوادونو راخپلول، د جګړه ییزو لحاظونو نه، د سیاسي لحاظونو نه، د نظامونو د ورتوالي د لحاظ نه، په دغه ټولو شرایطو کې په دغه ټولو ابعادو ته په کتلو سره
پاکستان څومره کولی شي چې نورم د چین د مجبوریت نه چې هغه پاکستان ته لري د هغې نه استفاده وکړي، نورم د روسیې د مجبوریت نه، او په سیمه کې چې دا په هغه کم هدف باندې دا هیواد رامنځته شوی دی او دغه ټول شیان سنجول شوي دي چې دلته به د چین مجبوریت څومره وي، دلته به د هندوستان مجبوریتونه څومره وي، دلته به د افغانستان مجبوریتونه څومره وي، دلته به د روسیې مجبوریتونه څومره وي، او کوم اهداف دي چې د هغې نه به د یو اوږدې مودې دپاره پاکستان څخه د یو سپر یو مرکز په توګه باندې استفاده کولی شي. د پاکستان پالیسۍ به څومره وکولی شي چې په دغه روانو شرایطو کې یا په نړیوالو بدلونونو کې خپل دغه پالیسۍ ته دوام ورکړي؟ احساس د پاکستان پالیسي ډیره بربنډه سوې ده. یو وارې خو په ډیره زغرده باندې ویل چې دوی یو همسایه له دې خاورې سره جوړ نه ده، یعنې دوی له پالیسي له سیاست سره جوړ نه ده، له دې رژیم سره یې جوړ نه ده. په کور دینونه اسلام پالي که علما دي که روحانیون دي دا پالیسي ننګولې ده او د هغوی په وړاندې باندې غږ راپورته کړی ده. ملتونه په 1940 کال نه را په دې خوا، یعنې په 1948 کال نه را په دې خوا باندې په مستقیمه توګه باندې د دې پالیسۍ په وړاندې باندې راولاړ سوي دي، راپورته سوي دي او دا یې ترک کړې ده. دا جبر او ځواک همیشه دوی په حیله او په نیرنګ باندې مخ ته بیولی ده. حیله او نیرنګ یې دا ده چې دوی ډېرې پیسې ترلاسه کړي دي او ملت یې پرې خاموشه کړی ده او یا یې د هغوی لپاره سهولتونه دي. دا ځل لپاره چې کله دوی د 132 میلیارده د IMF قرضداره پاتې کیږي، دا د دوی له هغه نه وتلې ده، له توان نه وتلې ده چې دا نور مخته ووځي. دوی په یو غټ مجبوریت کې راغلي دي. که نه یې احساس صاحب ته وګوره په دغه تیرو 150 کلونو کې په ټوله نړۍ کې په ټکنالوژیکي لحاظ باندې لوی پرمختګونه رامنځته سوي دي، خو ته وګوره پاکستان هم پکې وروسته پاتې ده، ایران یې وروسته پاتې کړی ده، افغانستان یې وروسته پاتې کړی او د سیمې هیوادونه په دې کې وروسته پاتې دي. دا جبر د ځینو رخنو له واسطې نه، تنها پاکستان پکې ګرام نه ده، د لویو قدرتونو غوښتنه په همدغه رقم باندې وه چې ټول سعودي عربستان د خپلې داسې وسلې لرونکی ونه اوسېږي چې خپل اختیار یې پخپله وي، کودونه یې له بل چا سره وي، او یا هم په افغانستان کې خپل واک یې ونه اوسېږي. د همدغه لپاره اوس قطر یې وویسته، هېڅ عکس العمل یې په وړاندې باندې ونه سوی درلودلی، ځکه هغه سیستم چې له دوی سره و کودونه یې له بل چا سره و، هغوی اجازه دې نه ورکوله چې بالمقابل اعمال وکړي. یا په سعودي عربستان او د اماراتو تر مابین چې دا اوس کومه نښته چې د حضر الموت کې رامنځته سوې ده، دا فکر کوم چې د جبر او د ستم له امله ده، یعنې معنا د یو تحمیل سوي جګړې په توګه باندې په دوی باندې تحمیل کړې ده. یا هم په افغانستان یا په اشغال چې په افغانستان او په دې سیمه کې و، دا د پاکستان مجبوریتونه دي چې په ولکه کې د هغوی پراته دي، هغوی چې څه رقم پې کولی شي او څه رقم اراده یا مغرب یعنی پاکستان خپل مجبوریتونو له وجې دا هر څه کوي. رژیم یې یوازې ټول پاکستان نه، رژیم مجبوره ده. که نه وي نو هیڅ یو خلصوی نظامی چارواکی په پاکستان کې د اوسېدلو توان او حق نه لري. ټول په ایریاو کې اوسېږي، ټول په خارج کې اوسېږي، ټول امریکا کې اوسېږي، او چې کله بیا ضرورت شي بیا راشي دلته نصب شي او بیا تر خپلې مودې پورې خپل ماموریت ترسره کړي، بیرته خپله مخ باندې ځي. دا د دوی خپل واک نه ده. ما په لومړي سر کې درته ویلې چې برطانویانو په هغو وختو کې دا رژیم داسې مدیریت کاوه چې په خپله به برطانوی په راس کې کېناوه، خو د دا ځل لپاره چې کله دا میراث امریکایانو ته پاتې سوی ده، امریکایان د دې تر شا باندې په پټه باندې داسې معامله مخته بیایي چې د خپلې خوښې کس په ځای کې کېنوي. دا رژیم نه د پاکستان د ملت پروا ساتي نه د سیمې د ثبات. هوتک صاحب یوه خبره ده چې یو وخت و د پاکستان د پوځ په وړاندې د پاکستاني وګړي خبره نه شوه کولی، سیاستمدار خبره نه شوه کولی او عام وګړي خو بالکل نه شوه کولی. اوس دا غږونه اورو لکه څنګه چې تاسې د ملي هویت خبره وکړه، د اقوامو خبره مو وکړه، اوس ټولو اقوامو دا جرأت پیدا کړی پاکستان په داخل کې دې پالیسیو ته تر څو پورې دوام ورکولی شي؟ نشي ورکولی، ځکه یې نشي ورکولی چې دوی خپل دا پوځ اوس اجیر پوځ بولي. دوی د هغوی په وړاندې باندې راپورته سوي دي دهشتګردي د دوی د وردۍ تر شا پورې تعریفوي. دا ډیره ساده کلمه نه ده، دا ډیر یو غټه مفهومه کلمه ده. دوی د زرګونو خلکو وزنه په ایسای ټپ کړی ده او دا د ایسای کړنه ده. دوی د زرګونو خلکو وزن او بندي کونه او یا محرومونه دا د هغې پالیسۍ مسله ده چې د دې رژیم له طرفه یو طرفه د ملت په وړاندې باندې ده. دوی په پاکستان کې ټوله ناخوالي، یعنی ملت یې ټوله ناخوالي د پاکستان د غلطو پالیسیو زیږنده بولي. که نه دا 10 میلیونه خلک چې له دې افغانستان سره د دغې لارې په بندولو کې متاثر کړي دي، دا کړنه د پاکستان د ګرې ملت یې ده، نه دا د پاکستان د رژیم ده. دا پاکستان رژیم د لوريې نه په خپل ملت باندې درلودله. که نه ولې په سیاسي لحاظ باندې په اقتصادي برخه کې دننه د افغانستان په وړاندې باندې صدې راواقع کېده.
ولې د افغانستان په وړاندې ستونزې هو دغه جوړولې؟ یو بل ډیر اساسي مسله د کشمیر ولس، د پښتونخوا ولسونه، د بلوچستان ولسونه، دوی نور د نیابتي جګړو، د وسلوالو ډلو، د نړیوالو اشورونو د دلته تمویلولو او د دوی په خاوره کې د ملاتړ کولو، د دوی په خاوره کې د تخریب او دلته په د پروژو د اخیستلو او دلته دغه پروژو د تطبیق د دې زغم نور لري؟ نه، ټولې سیمې هیوادونه په دې باندې پوه سوي چې د پاکستان جغرافیه خپل هغه اعتماد چې په اسلامي لحاظ باندې افغانانو، ترکانو، ایرانیانو، د منځنۍ اسیا اسلامي هیوادونو په پاکستان درلوده او دوی ترې سوء استفاده کوله، نور دا اعتماد نه ورباندې کوي. ځکه یې نه ورباندې کوي چې دوی همیشه دهشتګردي روزلې ده، دوی همیشه دلته د بل چا نیابت او د بل چا د ګټو لپاره کار کړی. نو له همدې امله خپل ملت یې هم په وړاندې باندې راپورته سوی. کشمیریان غواړي چې نور باید ښکېل ونه اوسېږي له هندیانو سره، باید مسالمت آمیز ژوند وکړي، خو په هغوی باندې د جیش محمد و نورو ډلو د دوی دا حق قرباني شوی او دا قرباني سوی. دا واقعیت در حد چې خدمات هم نه ورته وړاندې کېږي. همداسې په پښتونخوا کې دننه دا اوس هم د داعش مرکزونه په دې نن ورځ باندې هم تاسې وروسته راپورونه وګورئ ویې لټوئ، په نوښار کې دننه یو مرکز ایجاد سوی ده، په ښکاره باندې داعش تربیتګاه نومول سوی ده. حتی تیراته دغه خلکو کورونه چې په دې اونۍ کې اوزګار شوي دي، هغلته د نوو خلکو د راتلو خبره کېږي. خبره دلته یعنی معنا دا دیو لویه دا معما نه ده، دا یو لویه پراکسی ده، دا یو لوی نیابت ده، دا یو لویه هغه برخه ده چې په ډېر سپین سترګۍ باندې بیا هم د خپلو موخو لپاره استفاده کول غواړي. یعنی معنا د خپلې دفاع لپاره دا جبر وزغمي. خو کټه اصول درې ستونزې یې ولیدلې، د غږ یې په وړاندې باندې پورته کړل، قربانۍ یې ومنلې. له نن نه 20 کاله پخوا یې افغانستان ته مهاجرتونه وکړل، له نن نه 20 کاله پخوا په افغانستان کې لا اوس هم تر مسون نه دي، د همدغه جابر ځواک له خوا نه بمبارېږي. د تاجکستان د پیښې ریښه تر پاکستان ورسېده. د افغانستان د پیښو ډېر په زغرده باندې مجاهد صاحب په یو کنفرانس کې ټکی په ټکی باندې هر څه روښانه کړو، نړیوالو رسنیو هم پرې ریپورټونه وکړل. او په پاکستان کې هم تاسو ویل چې کوم چینایانو باندې چې کوم بریدونه کېږي هم دغه یو اډرس کار دی. چین ولې په دې باندې خاموشه دی؟ چین مجبور ده، چین غټه سرمایه لګولې ده. چین همیشه لکه څنګه چې دغه سرمایه د ساتلو لپاره دوی ته د امنیت لپاره هم ځانګړی قرارداد ورکوي، ځانګړي پیسې ورکوي، هم د پوځ ته دا د همدې لپاره ورکوي چې خپل سرمایه وساتي او د خپل سرمایه او د خپل مسیر د مخ ته وړلو لپاره هغه خپل دښمن پیژني چې دا کار څوک کوي. زه فکر کوم چې یو بدیل یې چې افغانستان و، دا هغه سره او خطرناکه نقطه باندې تمرکز کوم چې څومره چې توقع د پاکستان له جغرافیې نه په دغه 25 کلونو کې کوله، هغه خوب فکر کوم چې اوس د امریکانو له خوا نه په اوبو باندې لاهو سوی ده. چینایان په غجای کې محصور سول، محدود سول، د هغوی ټوله سرمایه ګزاري هغه ارمانونو ته ونه رسېدل. هلته د هندیانو له خوا هم ستونزې ورته راولاړې سولې، د پاکستان رژیم هم ورسره غداري وکړله، د پاکستان د ملت هم په وس باندې پوره نه ده چې دغه ملي پروژو ساتنه پالنه او د هغوی پرمختګ نور یقیني کړي. نو پاکستان چینایانو مخ واړاوه د افغانستان جغرافیې ته. په افغانستان کې د نه د سرمایه ګزارۍ، په افغانستان کې د لویو لارو د پلانستلو، لکه د واخان کوریدور ده، دا بحث د تاجکستان له مرز سره ځکه په دغه پورې تړمه درته. د واخان کوریدور هغه بدیل کېدلی، د سپیک کېدلی شي چې چینایانو ته د دې توان ورکوي چې دی اوبو ته رسیدګي وکړي او تر اروپا پورې لاسرسي پیدا کړي. دا ډېر یو صراحت او یو ډېر ښه حقیقت له همدغه عمله چې کله بیا سپیک د همدغې په بنا باندې استفاده کېده چې جنوبي اسیا ته ولاړ شي، له دې طرفه هم دا استفاده کېده چې تر اروپا پورې رسېدنه ورباندې وشي. نو بالاخره چینایان په دې برخه کې هم د سرمایه ګزارۍ تکل درلود. له همدې عمله بیا هم همدغه حلقه د دغو ګټو د ننګونو لپاره، د دغو لارو د اتصالونو د مخنیوي لپاره، په دغه ځای کې د چینایانو د محدودولو او محصورولو لپاره لاس په کار سو. دا یې دوهم برید دی. یو مخکې هم په چینایانو باندې په تیر 2022 کال کې
وکړ او هغه برید و چې چینایان پکې په نښه سول او د هغې برخې چینایان په نښه سول چې دلته په اقتصادي برخه کې دننه همکاري درلودله او دا هم چینایان بیا پکې په نښه سوي دي. دلته خو نور مراکز هم شته، نور ځایونه هم شته، خو دا مستقیما بیرته تر همدې نقطې پورې راګرځي چې څنګه د افغانستان او د تاجکستان په سرحد کې دننه نیابت ترسره کوي، چې څنګه هلته بې هویته ډرون عملیات ترسره کوي، چې څنګه هلته د داسې یو ګروه یا د ډلې ترزیق کوي چې هویت په افغانستان باندې تپي. دا د هغه نیابت ته چې دلته دغه سرحد نه غواړي چې له افغانستان سره ماسون اوسېږي، نه غواړي چې د سیمې په سطحه باندې ثبات رامنځته شي. د امارت یوه ادعا ډېره په ځای باندې ده چې د پاکستان رژیم نه یوازې داسې د خپل ملت ته یې غمرازي راوړې ده او غم را اچونه یې رامنځته کړې ده، بلکې د ټولې سیمې د بېثباتۍ لپاره یو عامل بللی. همدغه پوښتنه دې ځای ته راځم. د سیمې هېوادونه ایران سبا دا موضوع هېروي چې نن ورسره څه کېږي، د مرکزي اسیا دپاره چې ډلې تربیه کېږي، روزل کېږي، هغوی همداسې شاته پاتې کېږي، خاموش پاتې کېږي. د چین سره حالت هغسې دی چې همدغه بحث مو پرې وکړه، د هند سره وضعیتونه هغسې دي. دغه د پاکستان په سیمه کې دغه کړنې د لویو پروژو د دې سیمې د وصل د مخنیوي، دلته د اقتصادي پروګرامونو د ځنډولو، دغه هر څه به ورته څه نتیجه راوړي؟ آیا د دې نه پاکستان ډیره ګټه کولی شي او که د دې نه ډیره ګټه کولی شي چې د سیمې د هیوادونو سره د اصولو له مخې دلته د تجارت نه، د سترو پروژو نه، د پرمختګونو نه، د اقتصادي ودې نه ګټه وکړي؟ اساسا موږ له ابتدا د بحث نه تر دې اوسه پورې په څو اړخونو باندې بحث درلود. یو وارې خو دا راواخیستله چې دا رژیم نه یوازې د خپل ملت لپاره بلکې د ټولې سیمې لپاره خطر ده. دا نقطه م یاده کړله. نو زیاتي خطر په سیاسي، په امنیتي، په اقتصادي او په جغرافیوي اتصال پر دغه هیوادونه به پاکستان همداسې پرېږدي چې اوس خبره راځم دلته. کله چې بیا د دوهم ځل لپاره موږ خبره کوو که چیرې په سیمه کې غربت راواخلو، له ټولو نه زیات غربت په پاکستان کې اوس موجود ده. په سیاسي لحاظ ده، په هویتي لحاظ باندې ده، په نظامی لحاظ باندې جګړه پکې دم ګړۍ روانه ده، په اقتصادي لحاظ باندې نور کرنسي نور ورځ تر ورځې پورې رالویږي. د 1.32 میلیارده د IMF قرضداري ورله غاړې ده او دغه ترڅنګ د اعتماد موجودیت نور په دې ځای کې له منځه تللی ده. نو چې کله د اعتماد موجودیت په دې ځای کې له منځه لاړ، له ټول له غریب دی څه په انرژي برخه کې که څه هم ځان ته اټومي قدرت وایي خو له خپلې اودې نه نشي وتلی. دریمه نقطه پکې بیا دا راتللی سي، تاسو به د ترکانو خبر اوریدلی وي چې خپل هغه څوک چې ترکي تابع و او د داعش غړی و، له همدې سرحد د پاکستان نه چینایانو ترکانو پورته کوي پورته نه کوي. څوک د چا په جغرافیه کې دغه رقم عملیات ترسره کولی شي؟ ترسره یې کړله که نه. تاسو د داعش مرکزونه د ډرون د نامعلومو ډرون په واسطه باندې چې 4 لوړپولي د داعش چارواکي پکې ووژل سوله، هغه خو د منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره خطر و، هغه خو د ترکانو د روسانو لپاره خطر و. دا چا وویستله د پاکستان په خاوره کې؟ ایرانیان هم که دا ځلې په پښه په ډاګ باندې ورته لګېدله، که دا ځلې د ایرانیانو پښه په ډاګ باندې ورته لګېدله او له امریکایانو نه په سالمه توګه باندې راووتله، تاسو به بیا د هغوی عکس العمل د پاکستان په وړاندې باندې ووینئ چې دوی څه کوي. هېڅوک ورته ارامه پاتې نه دي. د افغانستان چې په وس پوره وه، قطع علاقه یې ورسره وکړه. هندیان ورسره لاس په ماشه ولاړ دي، بنګلادیش ورسره لاس په ماشه ولاړ ده، ایرانیان ورسره قطع علاقه خو لاسته چسته، خو دا ولې به غچ هم ترې واخلي. روسانو یې په خاوره کې عملیات وکړله، ترکانو راغلله خپل داعشه د دوی له خاورې نه ژوندی جګ کترې یې وړ او په وړاندې باندې د سیمې د اجماع د رامنځته کولو لپاره په همدغه ایران کې ناسته نه وه جوړه سوې چې د سیمې د امنیت لپاره. آیا تر اوسه پورې هغه اعتماد د روسانو سره پاتې سوی د پاکستان په وړاندې باندې چې کوم له نن نه 10 کاله پخوا و؟ هرګز نه ده پاتې سوی، اوس برملا سوي دی او دا ستونزه موجوده ده. اته څه برسته پوښتنه کوو. ډېره مننه، ډېر ښه مو دا بحث راټول کړ. د سیمې هېوادونه موږ تاسو په داسې یوه سیمه کې یو چې روسیه هم نړیوال رقابت کوي لګیا، چین د یو زبرځواک په توګه باندې ظهور کوي، هند د دنیا 4م اقتصادي طاقت کېږي. د دغه قوتونو په منځ کې د دغه هېوادونو د رقابت نمایندګي د پاکستان د وس نه پوره ده؟ نه، نور په وس پوره نه ده، ځکه ځان یې خراب کړی.
په وسې پوره نه ده ځکه اوس محصور سوی، په وسې پوره نه ده ځکه چې اوس د اعتماد وړ نه ده، ځکه اوس په یو ضعیف افغانستان باندې هم زور نه رسیږي. که یې په بین المللي لیول باندې دننه د افغانستان باندې زور بر وای، زه همدا جابر ځواک هېڅکله په افغانستان صرفه نه کوله. پاتې خو لا پرېږده چې دی د روسانو په وړاندې ودرېږي، د چینایانو په وړاندې ودرېږي، او یا هم د سیمې نورو هیوادونو په وړاندې باندې ودرېږي. دوی فکر کوم عقب نشیني په عمیقه توګه باندې کړې ده، دوی برملا سوي دي، دوی غداري نور خپل ملت ته معلومه سوې ده، د سیمې هیوادونو ته په سیاست کې معلومه سوې ده، او د بادار لپاره هم اوس یوه هغه سوي مهره ګرځېدلې ده چې د دې ځل لپاره به باور ور باندې ونه کړي چې څومره یې زر تجزیې ته برابر کړي، ځینې هیوادونه به پرې خوشحاله کړي. محترم هوتک صاحب ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو له هوتک صاحب سره مو بحث تر همدې ځای و، تر بل بحث د خدای په امان.